سلامونه درنو مینوالو راځو مونږه د ام اس ایکسل سیکنډ پارت وایو لکه فرست ویډیو مونږ شوی دا مونږه دویمه برخه دی راځو په دویمه برخه مونږ سره دی چې ریډ لیس اور لرن مور سي دا په دې کې مونږ سره structure of ام اس ایکسل دی ځکه چې سیکنډ پارت اف ام اس ایکسل دی او په دې کې structure of ام اس ایکسل دی فرست ون مونږ سره وی ام اس ایکسل 2010 has the following sub parts لاندې برخه لري مونږ سره ام اس ایکسل 2010 سي دا title bar مطلب د دې ایکس علامه واخله تر دا ګوري د ټول د چی وی د title bar او close button پورې سیده لکه دا سره ګوري تاسو close button او دا رنګ سیکنډ په title bar کې موږ سره بیا لاندې برخه موجود دي مطلب نو ډیر زیات خو زه مطلب خپل لغاتو کې تم فرست نمبر پروګرام مارک دی مارک فار لکه مارک فار ایکسل چې دی ګوره ایکس دل دی لیکل دا سیده او مارک فار ورډز شي دا دبليو دی مارک فار پاور لکه مارک فار پاور پوینټ شي دا پی دی او ایکسس لپاره ا ده quick access toolbar دی ته وایي دا پیج ګورئ د quick access toolbar وایي دا مطلب د دې نه موږ کسټمایز کولای شو دا کچیر موږ ګوره open ډایرکټ مطلب موږ ورسره ډایرکټ لاسرسي ولر دي ځنه کلیک کچیر فایل منو درشه او دې ځنه بیا open دلار شي مطلب دې ځنه بیا open کې نو خو دلته شي کې ته ډایرکټ لاسرسي لري مطلب دې ځنه ډایرکټ open کلیک او کار به باندې وکړي دې ځنه ګوره open کا صحیح همدارنګه راشه ګوره نیو می کلیک کړی دا ګوره راشه ایمیل یا کویک پرنٹ سپیلنګ همدارنګه هر څه چې مطلب غواړئ ته ډایرکټ دلته اډ کوئ شي او ډایرکټ پې کار کوئ شي نو ته ځکه کویک ایکسټرول بر وي تھرډ نمبر ټایټل بار څه ته وایي که چېرې موږ وایي also shows the current file name and current program name current file name سره چې ده دلته موږ لیکلی ده خو د ریکارډینګ له وجې نه ښکاري ده ګوره دا for the second part of ms excel دی ګوره او همدارنګه microsoft excel for second part of ms excel څه شي ده دا موږ سره program current file name دی صحیح ده current file name دی او microsoft excel د خپله program دی program name دی d number څه وایي tool title bar we also have caption buttons or control box مطلب ګوره دا دلته شي وي دلته control box وي چې دې کې close دی مطلب restore down دی مطلب چې څه شي minimize کا او دلته چې maximize کا صحیح دا بټن موږ سره لرو د شي د کیپشن بټنز وي یا کنټرول باکس ورته وي او همدارنګه ای څه وي ای د کنټرول باکس هم وي سیدا ای کې بل څه موږ سره کنټرول باکس از یوز فار پروګرامینګ کنټرولینګ دا هم دې نه پروګرام کنټرول کیږي هم سیکنډ نمبر اوس سب پارټس کې موږ سره سیکنډ نمبر شیر چې موږ سب پارټس شي دي د کې موږ سره ټاب لیست ټاب او مینیو دي د تر څه ډیفرنس ده چې ټاب ورته بعض خلک بعض ورته لیست وایي بعض پروګرامونه کې ورته ټاب وایي بعض پروګرامونه کې ورته مینیوس وایي دا ورژن کې فرق دی خو ورژن کې ورته لیست استعمال دی بیا ټاب شي او بیا مینو اوس وختو کې خلک ورته مینیوس زیات وایي سیده and these are more the tabs or menus in ms excel همدارنګه موږ د commonly چې دي موږ سره اته menus لکه file menu home menu insert menu page layout formula data review او view خو دې نه موږ زیاتې هم اخیستلی شو ولې ځکه چې موږ سره two kind of menus دي موږ سره first standard tabs دي یا menus دي او second contextual tabs یاد کې تاسو خو دي سره are those tabs are those menus which has made in the time of installation and they are it هغه منیوګانې چې مطلب موږ سره انسټالیشن ټایم کې موږ سره راغلي دي او هغه دي ځکه چې موږ سره فایل دی هوم منیو دی انسرټ منیو دی پیج لیاوټ منیو دی فارمولاس منیو دی ډیټا ریویو او ویو نو 1 2 3 4 ګوره 1 2 3 4 5 6 7 8 سه دا موږ سره انسټالیشن ټایم کې راغلي خو چې موږ وایو چې بی کنټکسچوال ټیپس یا مینیوس کنټکسچوال ټیپ څه ته وایي هغه چې مطلب موږ خپل اډ کوو لکه دلته موږ سره ډیولپر ټیب نشته نو موږ درځو آپشن کې موږ سره ډیولپر ټیب نه دلته اډ کیږي ګوره کسټمایز ریبن دلته راشي ګوره ډیولپر دی باندې کلیک کا او دلته اوکې کا موږ سره وایي شي ډیولپر ټیب هم اډ شي دا موږ سره شي دا موږ سره د ایکسل خپل موږ ځان اډ کوم د سوي کنټکسچوال ټیپ او هغه مخکې هغه سټانډرډ ټیپس ورکړل خاصه sub parts of tabs the tabs ځینې برخې سره there are many parts in tab like the followings د مطلب اوس په tabs کې یا menus کې موږ سره کومې برخې موجود دي فرست one چې دا ریبن ده ریبن څه ته وایي که چېرې دا وړوکي نښه وګورئ د څه وایي ریبن وایي صحیح ده د څه وایي ریبن وایي کله چې دا کولاو کوي مطلب تاسو به په دې باندې پوه شئ ګوره زه وایم راشه په دې باندې نه پوهېږم صحیح ده دا مطلب په ریټن فارم کې راکړه نو دا ریبن باندې کلیک دا ګوره موږ سره ټول ریټن فارم کې ګورئ چې دې ته وایي فنټ وایي فنټ کم یې واخلئ صحیح ده دا فرست ون پکې راغی همدارنګه فنټ سټایل دې ته وایي ګوره د سایز وایي سایز هم راغلی انډرلاین کلر او نارمل سي ټول درته معلومات درکړي دا ډایلاګ باکس په یو دانه درکړي صحیح د ریبن ده سیکنډ نمبر ګروپ دی ګروپ څه ته وایي که چېرې موږ وګورو دلته پیسټ دی کټ دی کاپي ده او فارمیټ پوینټر دی
فارمیټ پینټر. نو د ټول مجموعي ته څه وایي؟ ټول مجموعي ته موږ سره یو ګروپ وایي. څه وایي؟ ګروپ. همدارنګه ګروپ کوم ګروپ دی؟ کلیپ بورډ ګروپ. صحیح ده، دې ته کلیپ بورډ ګروپ وایي. او کمانډز ته وایي کمانډز. اوس په دې هر یو کې کټ دی، کاپي ده، فارمیټ پینټر دی او پیسټ دی. دا کټ خپله یو کمانډ دی، کاپي خپله یو کمانډ دی، فارمیټ پینټر خپله کمانډ دی. ولې کمانډ څه ته وایي؟ راځو چې کمانډ اوس مطالعه کوو. صحیح ده، پرې باندې او ګروپ باندې تاسو پوه شوئ. What is command? Command is used to done a specific task. Command is used to done a specific task. موږ سره یو مشخصه وظیفه تر سره کوي، هغه څه وایي؟ کمانډ وایي. ځکه چې موږ ګورو کټ مطلب دغه نوټ د دې ځای نه اخلي او بل ځای کې اچي او دې ځای کې په خپل نوټ نه وي. صحیح ده، که چېرې دا نوټ زه واخلم، ګوره دا چې که کټ کړم سره او دلته پیسټ کړه. صحیح ده، دلته چې کړه یا موږ سره پیسټ کړه یا شارټ کټ کنټرول وي. ګوره موږ سره هغه ځای نه یې راوسته، دلته ډایرکټ دلته واچو. که چېرې نه زه وایم دلته چې کړه دا راواخله، کاپي کړه، دلته هم واچوه، هلته هم پرېږده. مطلب خپله وظیفه بېله بېله وظیفه وکنه، د کټ خپله وظیفه او د کاپي خپله وظیفه. نو مطلب سپیسیفیک مشخصې وظیفې تر سره کړي. همدارنګه راشه موږ سره اوس موږ سره بل څه لرو. نوټ we can make tabs by customization or by installation of software. موږ په سافټویر انسټالیشن یا هغه سره ټیپس کمانډز کې مونږ کمانډ مونږ 2 ټیپس کمانډ لرو، ان ټیکسټ موډ او بل څه ده په ګرافیک موډز کې. سره په ټیکسټ موډ کې او په ګرافیک موډ کې مونږ سره دا شي دا 2 ټیپس اف کمانډ دي. سره مونږ وایو راشه دلته شي ګوره کټ سره مونږ سره دلته یو سیزر دی یا قیچي جوړ دی. تاسو دا کاپي سره مونږ سره ګورل دا 2 کایند اف نوټس غوندې څه ورکړي. فارمیټ پینټر سره ګورل دی یو پینټر دی، یو برش دی. نو دا شي وي دته ګرافیکل موډ وي، ګرافیک موډ وي، ځکه چې دلته مونږ سره یو پکچر هم ورکړی چې مونږ په اسانۍ سره پوه شو. همدارنګه چې ټیکسټ موډ وګورئ، فایل مینیو ته لاړ، فایل مینیو کې ګوره مونږ سره ریسنټ، نیو، پرنټ، سیف اینډ سنټ او هیلپ. دې سره مونږ سره ګوره هغه نشته، د آیکن یې نشته. ګوره سیف لکه سیف سره چې مونږ سره خپل هغه ده، سیف سره خپل ده، او همدارنګه اوپن سره خپل یو ګرافیک یو پکچر خوشاندې ده. دې شي وي د ټیکسټ موډ وي. डी नंबर چې لانچر بٹن is used to show dialog box. لانچر بٹن څه ته وایي؟ ګوره دغه د لانچر باکس وایي. سیده څه شی وایي؟ د لانچر باکس. یا همدارنګه دې څه وایي؟ ریبنز هم وایي. ای نمبر in tab list we have maximum buttons for ribbons. ګوره په څه کې؟ په tab list کې. ګوره دا tabs دي کنه ټول. ګوره tab number first ټیپس ته وایي، مطلب مینیو ته وایي کنه. ګوره هوم مینیو کې ګوره خپل هغه دی مونږ سره. ګوره دا څه شي دي؟ کلوز، مکسیمایز او منیمایز. که چېرې دا داسې کوم ګوره مطلب هغه کوم صفحه چې وه هغه مونږ سره لاړه او دا سیکنډ صفحه یا بوک چې مونږ لرو مونږ سره کلاو شو ورکړه. زه وایم دا کلوز که دا هم کلوز که او مونږ سره ګورئ یو هغه هم نشته. سیده دې ځای کې مونږ منیمایز کړی. زه وایم بېرته یې کلاو که مونږ سره. پوه شوئ؟ ښه راځو اوس in tab list we have help button. په tab list کې موږ help button هم لرو. دا tab list دی کنه موږ سره د home tab list. دې سره ګوره موږ سره home یو هغه بټن ده مطلب کوم باندې چې موږ help ترلاسه کولی شو. همدارنګه راشه بیا موږ څه وایي and we have 2 kinds of help buttons. we have 2 kind of help. فرست نمبر local help مطلب چې بغیر د انټرنیټ کار کوي، او global help مطلب چې انټرنیټ سره کنیکټ وي او کار کوي. ګوره local help مطلب دا کولاو کوي. مطلب کوم د وکړه ګوره words لوک ګوره مطلب څه شي هر یو معلومات چې غواړي هغه ته درکړي. که چېرې انټرنیټ درسره وي نو مطلب انټرنیټ بغیر ته خپله سرچ کوی شي او همدارنګه زیات معلومات راخیستلی شي دنه. name box یا address box چې ورته وایي. it is used for addressing the current cell, column, row or use defined name. ګوره مطلب دغه ته چې ګوره یو نیو هغه ته راشم، ګوره دلته کلیک کومه، دلته به سره شي وي E7 نمبر کالم دی، E نمبر کالم او 7 نمبر رو ده. مطلب دا داسې چې پرتې دي، داسې دا شي خطونه داسې شي دا موږ سره دې ته روس وي او دې ته کالمس وي. او دغه کوم باندې چې زه کلیک کوم دې ته څه شي وي؟ سیلز وي. سو یې دې باندې کلیک کړه ګوره یا دې باندې شي وي B نمبر کالم اور 2 نمبر رو ده، یا B نمبر ستون او 2 نمبر سطر دی. سیده او دا سیلز خپل څه ته وي؟ دا حجره. مطلب دغه سیلز کې موږ سره ولاړ یم، مطلب دغه ځای ته څه شی وي؟ دې ځای ته دې ځای ته څه وي؟ دې ځای نیم باکس یا اډرس باکس وي. 4 نمبر چې وي انسرټ فنکشن دی. انسرټ فنکشن څه ته وایي؟ که چېرې موږ راشو ګوره دلته یو انسرټ فنکشن دی. زه یم راشل ده یو فنکشن انسرټ کا. کوم فنکشن انسرټ کې راشل ده؟
ښه راځو انزرټ فنکشن باندې کار کوو سیده انزرټ فنکشن زموږ نه پاتې شوی سیده ښه انزرټ فنکشن څه کوي it is used to insert function وایي فنکشن انزرټ کولو لپاره یوز کیږي څنګه فنکشن انزرټ کولو لپاره که چیرې راشو مونږه څه شی وکړو انزرټ فنکشن ګور راشي دلته انزرټ فنکشن واخله انزرټ فنکشن کې راشي زه وایم سم واخله ځکه چې زه دلته سم فنکشن اډ کوم زه وایم 100 پلس 500 زه اډ کوم اوکې که چې شي فنکشن موږ سره انزرټ کړه او موږ سره کینسل او د کې څه دي انزرټ فنکشن موږ سره کینسل او انټر بټنز دي کینسل څه ته وایي it is used to cancel an event او انټر څه ته وایي it is used to terminate or accept the event سیده مطلب کینسل څه ته وایي چې هغه کار چې موږ کوو مطلب هغه مه کوه سیده یو فنکشن مه انسرټ کوه همدارنګه انټر مو انټر مطلب مخکې لاړ شه سیده او اکسپټ یې کړه زه یم راشه دلته یو فنکشن انسرټ کوم دې ځینه د شي فنکشن د ایوریج ایوریج فنکشن د کوم عددو ترمنځ زم د سلو ترمنځ دلته بیا سلو ترمنځ سلو زرو او د لزرو ترمنځ سیده د ترمنځ ایوریج پیدا کوم اوکې کا دلته د شي موږ سره انسرټ نه زم کنټرول زد کا د شي کا انسرټ فنکشن درشه انسرټ فنکشن کې سم اخلم اوکې 100 پلس 100 زویم کوم که چیرې زه کول غواړم نو زویم چې کا د انټر کدی ته چې وي انټر وي او په انټر باندې هم کار کوي په انټر بټن باندې همدار که چیرې کلوز کوي نو کلوز کولو لپاره کلوز به وهي سیده زویم نه انټر کا اوس لپاره انټر کا چې سل جمع څه کیږي که چیرې زه نه غواړم چې دا کار کوم بیا کې کوم کینسل کوم د ایونت ختمول غواړم کینسل کول غواړم او دې ځنه اکسپټ کیږي اکسپټ کا 200 کیږي سره سي یا 200 کیږي سره ها This is a formula bar. It is used to show the formula. ګوره دلته موږ سره formula bar ښیي زه یې ګوره دا کوم کارونه چې موږ وکړل دا موږ سره څه شی څنګه لاسته راغلي زه شپږ څنګه لاسته راغلي سم باندې لاسته راغلي سل جمع 500 دي کړی سي دلته موږ سره ګوره سل جمع 100 دي کړي چې موږ سره 200 راغلي همدارنګه ایوریج is equal to average ایوریج څه کوم نمبر تر مې ایوریج واخله د سلو او زرو ترمنځ 350 ایوریج د سیده موږ سره چې ایوریج په سره لاس راغلی موږ سره ځکه چې دلته موږ ته فارموله وښودل د ایوریج فارموله موږ یوز کړې ده همدارنګه چې کالمز روز او سیلز موږ ته وایي کالمز څه ته وایي ګوره ټول ورټیکل لاینز ته وایي یا عمودي لاینونه سیده کنټرول ان واخله ګوره دا موږ سره شي دي دا ای یو کالم دی اف یو کالم دی بی یو کالم دی سی ډي وي همدارنګه روز څه ته وایي افقي لاینونه ته وایي زه وایم 1 second third fourth همدارنګه دې ته څنګه معلومه شو ګوره راشي دې ځای کړی دا بټن دې بټن باندې کلیک ونیسئ سیده چې مې د دومره 1,800,500 بیا روز دې موږ سره او یو سودی موږ سره 14,340 کالم موږ سره او دا دواړه چې سره ضرب کړي موږ سره به د سیلز حساب راوځي چې موږ سره د طریقې تیار سیده دا دې موږ سره سیده دا موږ سره د سیلز ټول حساب دی مطلب څومره سیلونه موږ سره په یو ورکشیټ کې موجود دي Zeus موږ سره څه شي رینج رینج is a set of cells the cells رینج څه دی ګورل تاسو سل ولیکا بس ولیکا او درې ولیکا cells څه دی the set of cells ته وي رینج the set of cells ته وي set of cells مطلب دا set دی کنه ګوره سل 200 300 دا ټول یو set شي سیده کتورګر خچ دا وشند دي څه وي دته یو رینج وي او زه دا څه کیږي کی فنکشن یا فارمولا کی فرست ون فارمولا کی یوز کوسیا سم دا واخله پلس دا یو ماینس دا یو سیده سر شي صفر کې سل جمع 200 ماینس 300 موږ سره صفر کې چې زه مې از ایکوال ټو سم واخله سیده یو فنکشن اخلم د دې شي فنکشن سم فنکشن یوز کړه د درې واخله موږ سره شپږ سو کې چې دې کې هم د دې دغه په ځای شي کوم څه پلس ولګم او انټر کوم موږ سره شي ګوره شپږ سو او شپږ سو دواړه راغلي سیده دا موږ سره شي ده په فارمولا بار کې وکړه موږ سره فارمولا ځکه چې موږ ټول جمع کړی خپل ځان یو څه جوړ کړی ا دا موږ سره فنکشن ځکه چې سم فنکشن پکې یوز شوی ده موږ سره چې دا شارټکټ مینیو چې دی set of commands which display by right click set of commands ګوره دا واخلای دا چې دا موږ سره شي دی شارټکټ مینیو وي همدارنګه د کې موږ سره بیا مینی ټول پارت دی ځکه د منشن شوی مینی ټول پارت is used for formatting items ګوره formatting items پر کې نه زم دا بولډ کا همدارنګه دا شي کلر بلیک واخله همدارنګه د شي د فونټ کلر څنګه واخله وایټ واخله چې دا موږ سره د جمع معنی ورکړي او د ټوټل ورته ولیکه صحیح sheets bar scroll button sheet bar scroll is used for scrolling of sheets ګوره دا چې د موږ سره د بټن دی sheet tab scroll
buttons sheet tabs scroll button مطلب دغه ګوره څومره شیټونه چې اخلي خو داسې شیټونه باید ستا د دې بټن نه لرې وي څه ده د بټن مطلب نږدې کړه ورته څه ده دې بټن نه باید ستا د ټیپس ډېر زیات وي نو ځکه بیا دا کار کوي زم ګوره یو دې خورا شي مطلب زه خپل پیله شیټ ته راشم ځکه چې ما اولینی شیټ کې زما کار دی نوټ ما سره راغلی نو زه مې اخر شیټ ته راشم ګوره دې باندې به سیده دا مطلب د یو ځل باندې اخر ته او یو ځل باندې اول تر ګوره اول شیټ دلته ګوره اتلسم شیټ دی راوسته همدارنګه دې باندې یو نه ګوره سرورم دریم دویم اول شیټ راغی دې چې دې دا شیټ tab scroll buttons way sheet tabs key is used to display the current workbook sheet last layer what is workbook and sheet workbook sheet موږ سره شي دي دا sheet tabs دي موږ سره ګوره sheet 1 2 3 the two sheet tabs way workbook موږ سره شي دا combination of sheets and is called workbook combination of sheets څه دی combination of sheets ما ته ویل کنه sheets څه دی مطلب دا ټول چې د کالم او رو څخه جوړ شوی the combination of columns rows and cells ګوره دا columns دي کنه دې باندې تفصیل وکم ګوره موږ سره دا کلم دي کنه ټولې دا کلم دي او دا شی دا موږ سره روز دي دا ټولې روز دي نو د دې مطلب دغه کلم دغه روګان کې دا کلمونه کې دي د دې دواړو مجموعي ته څه وایي او د سلونو مجموعي ته مطلب دا دواړه ضرب به سلونه څومره دي د ټول مجموعي ته څه وایي دا موږ سره یو شیټ وایي ګوره دویم شیټ دریم شیټ د ټول شیټ وي او همدارنګه د شیټونو مجموعه چې یو شیټ دوه شیټ درې شیټه او څلور شیټ څومره شیټونه چې دغه مجموعې ته بس شي موږ سره یو ورک شیټ وي ها سکرول بار ګوره مطلب سکرول کوي vertical or مطلب horizontal موږ سره status bar is used to show the current file state ګوره دا موږ read enter edit موږ سره درې قسمه دي ګوره read دا چې هم دې کلیک دې ته صحیح ده چې وي دې صحیح ته موږ سره هغه وایي څه وایي سټیټس بار وایي موږ سره سټیټس راګي معلومات راګي ګوره زه مې دې سل کې ودرېږم وایي دې سل کې یا دې سل کې ودرېږم چې وي ریډ ده چې هم دې کې یو نیم لیکم عادل چې کا انټر وایي چې ودې لیکي اوس شی وګي اوس انټر کا مطلب چې اخلي او کنه انټر کا ځایم سیده انټر موږ ګوره موږ سره سټیټس راکنه سي وایي دا هم ریډ ده زم نه دې ته بیرته راشه سي او دې باندې شي کا ډبل کلیک چې وي ایډیټ موډ ته لاړ دي ته وسې نه موږ سره سټیټس یا معلومات راکړي د سل کې څه کول غواړم page view button is used for page selection in different cases page view button څه ته وایي مطلب دې page view buttons دې ته وایي چې is used for page selection in different cases ګوره مطلب page normal page دی او page layout دی همدارنګه page preview دی دا مطلب ګوره دې موډ کې او بیرته نارمل موډ کې همدارنګه موږ سره شي دا زوم کنټرول مطلب څومره زوم کوي دا پیج همدارنګه دا پیج څه شي دا پیج ویو بټن چې دا مطلب دا موږ تفصیل سره دلته وایو ګوره ویو ته راشي ویو کې دا موږ سره ټول موجود دي څه ده په دې رنګ ارڅ باندې وروسته کار کوو دا واسه موږ د نن ورځې ویډیو د بل ویډیو لپاره الله پامان